السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن په ننګرهار کې د موټر د ریزنګ سیالي دي. دا هغه سیالي دي چې پخوا به ما خپله په تلویزیون کې لیدلې، یعنې موږ به ویل چې دا لوبې په خارج کې کېږي، یا په اروپا کې یا په امریکا کې، خو الحمدلله دې طرف ته که وګورو په سلګونه تعداد کې سیلبین راغلي دي. او دا د سپورټس موټر دا نو یوازې موږ په ویډیوګانو کې لیدلي. نن د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان ته د سولې او امن په راتګ سره نه یوازې کرکټ فوټبال بلکې دغه د موټر د ریزنګ سیالۍ هم ترسره کیږي. زه غواړم چې دغه ټیم نوی دی، دا نه یوازې دا چې تشویق ته ضرورت لري بلکې دا سپورټ او سپانسر ته هم ضرورت لري. یو لوبغاړي سره ګورو، د خپلو موټرو سره مو لاړ، تاسو یې موټر یې مو ګورئ او د دې ترڅنګ د ځان معرفت به مو وکړي چې د کوم ځای څخه راغلي دي. نو لومړنی د سلیمان رور سره ولاړ یم چې دا هم د دغې ټیم مشر به ورته ویم. که څنګه سلیمان رور؟ السلام علیکم، جوړ بخیر، طبیعتونه دې ښه دي؟ بخیر راغلی زمونږ. ډېره مننه. ومزل نمایشات مسابقه. ښه نو موټر خو هم د خیر سره راوسي دي. ته لږ مشر، تا سره به ډېرې خبرې کوم، د نور سره صرف معرفت وکړم. په دې سیالۍ کې تاسو سره څومره موټرې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان ډریفټر یم، د ننګرهار ملي موټر سپورټ ټیم رئیس، همچنان د افغانستان ملي موټر سپورټ فدراسیون د برگزاری د نمایشات و مسابقات کمیټو مسئول. نو خوشبختانه نن په ننګرهار ولایت کې زمونږ د اووم پړاو سیالۍ نمایشات او مسابقات دي. د نه مخکې شپږ پړاو موږ نور هم تیر کړي وو. نو فعلا تقریبا دغسې 18 شاوخوا موټرې دي موږ سره نننۍ برنامه کې. او بعضې څه دوستان ورځ البته لنډې دي، نو مصروف او څه کارونو کې بعض دوستان زموږ د ټیم هلکان غیر حاضر هم دي. انشاءالله آینده نورو برنامو کې به زموږ هغه پرسونل. ډېره مننه. انشاءالله سیلبین نه خو راضي یاست، دغه د ښه ډېر راغلي دي. دغه موټر د کوم ملګري دی؟ نو بس یو پکې دا موټر هم دی. همداسې به زه د کوم موټر سره چې کوم ورونه ولاړ دي هغې سره به زه لنډ به ستاسو معرفت وکړم. دغه موټرې دي، همدغسې فکر کوم چې دا موټر ستا دی وروره. سلام علیکم. جوړ ته ښه. نو ته سیالۍ ته د کوم ځای څخه راغلی؟ نوم دې څه دی؟ نوم مې صفت جان ده او د ولایت پکتیا یم. د ننګرهار ملي سپورټ معاون یم او د ډرګ په بخش کې کار کوم د ریسونه. ښه ډېر ښه. نو دغه د دې ورور موټر دی ماشاءالله. په سیالۍ کې به دا ټول بیا ګورو او د دې ترڅنګ ښه. سلام علیکم. جوړ بخیر، طبیعتونه دې ښه دي؟ نوم دې څه شی دی او د کوم ځای څخه راغلی؟ ما نوم سید جاوید دی، د کابل نه راغلی یم، یو ټیم ممبر یم، یو غړی یم د دې ټیم د کابل. ډېر ښه ماشاءالله. نو موټر خو دې ډېر ستا موټر دغې ته خلک پکې ډېر ګوري لږ، خو ځه ریس کې به دې موټر وګورو، وچرګ به په کاسا کې ګوري، که ستا موټر به په ریس کې ګورو. ډېره زیاته مننه. نو دې رور سره مولانا السلام علیکم وروره، جوړه طبیعت ښه دی؟ ستا دا موټر خو بیخي پکې ځانګړی دی. محترم فقط یک دانه از افغانستان بهترین موتور تیم هم است. دیگه این نظر و دیگه موتورها کاملایش هم زیاد است، سویل هم داره، آتش هم میزنه و پس حرکت از این موتور درفت هم میکنه. دیگه فول آپشن کلی چیزا داره. این موتور باز میبینین ان شاء الله. بس تا د بریا په هیله. نو سلامونه وروره، جوړ بخیر، طبیعتونه دې ښه دي؟ کوم ځای څخه راغلی؟ نوم دې څه دی؟ من کابل نه راغلی یو، فیصل نایاب یم، د بولز ټیم ممبر یم. ښه. نو ډېر ښه او ډېره مننه چې ننګرهار ته راغلي یاست. دغه د ننګرهاریان خو ښه ګوره چې په ګڼ تعداد کې راټولي. نو ده سره بیا موټر سایکل دی، دا پکې د موره یو دی. سلام علیکم، جوړ بخیر، طبیعتونه دې ښه دي؟ ته به چا سره ریز لګې؟ یاریا سره برابر. ښه موټر سره به ځې؟ هر شي برابر. نو ماشاءالله ډېر ښه موټر سایکل هم دی ورسره او سړی هم ګورې ښه ورزشکار ښکاري. نو ستا د بریا په هیله.
ډیره مننه. ښه السلام علیکم وروره جوړ بخیر طبیعتونه ښه دي. ستا موټر هم د ریز والا دی که بس ریت والا ده ښه د کوم ځای څخه راغلي تاسو ها ښه نو دا پکې د لوګر نه راغلی نوم دې څه شی دی عبدالولي ساخیل ښه عبدالولي ساخیل. نو ستا د بریا په هیله او همدغه رقم ده نو دې طرف ته ماشاءالله. نو سلام علیکم وروره جوړ تازه تکړه طبیعت دا موټر فکر کوم ستا دی ښه هیرو تاسو لږ بچې نوم دې څه شی دی د کوم ځای څخه راغلی ښه ډېر ښه نو ښه چانس درته غواړم سلام علیکم وروره جوړ بخیر ته بخیر نوم دې څه شی دی ښه دا نو د ننګرهار د ټیم غړی دی دا نور انشاءالله تعالی زموږ او ستاسو میلمانه دي که دوی ګاډی په دې پوهېدی چې مخکې کېدي لږ ځان ورته سلو کوه ډېره مننه. نو سلام علیکم دا موټر ستا دی وروره ښه دغه دی ماشاءالله. نوم دې څه شی دی د کوم ځای څخه راغلی ښه ډېر ښه نو ته خو قربانۍ او د دې موټر ملګری خو مطلب دا دی په اخره کې شو. اوس په دې طرف ته سیلبین به پکې لږ راواخلو چې بیا به سیلبین وایي چې موږ د چا برخه رانه کړله. نو دا د دې سیلۍ سیلبین دی انشاءالله تعالی او دا ټول دې ته راغلي دي چې د دغې دلچسپې او خوندورې لوبې څخه خوند واخلي. راځئ نو د سیالۍ په لور باندې ځو. ډېره مننه. لاره پرېږدله یو دقیقه د ماشومان غاړې ته ګو تشويق